سنګین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د یو ملي پانګوال په مالي ملاتړ عامه کتابتون د لوستونکو پر مخ پرانیستل شو. د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو په خبره همیشه هڅه کوي چې هلمندي ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې خدمتونه وکړي. د دوی په خبره چې یاد ریاست به د امکاناتو په پیدا کولو سره د هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابتونونه پرانیزي ترڅو په ټولنه کې د علم برخې ته ځانګړې پاملرنه وشي. هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ کې داسې مال یو عامه کتابتون پرانیستل کیږي چې یاد ولسوالۍ کې کلونه جګړو او ناخوالو ځوانان له علم او پرمختګ څخه لرې ساتلي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې سبا د یکشنبې په ورځ په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګو، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو ریاست د ایران نوي حکومت او کابل تهران اړیکو د پیاوړتیا فرصتونو په نوم عملي ناسته کړې. بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس ولی الله شاهین د علمي ناسته کې ایران د حکومت پر بدلون او د افغانستان او ایران پر دوه اړخیزو اړیکو بحث کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د پوهنتون د استاد جعفر مهدي په حواله لیکي چې ایران کې د حکومت بدلون دغه هیواد په بهرنۍ تګلاره کې ډیر بدلون نشي رامنځته کولی. د ځغاستې افغان لوبغاړي پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالیو بهر شو. د ځغاستې افغان لوبغاړي شاه محمود نورزاهي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې نن شنبه د 100 مترو په واټن کې د خپلو 45 سیالانو پر وړاندې د لوبې ډګر ته کښته شو چې 21 ځای خپل کړ. دغه افغان لوبغاړي د 100 مترو واټن څخه د پاسه 10 ثانیو کې وواهه. د امریکا ټاکنو کې د هاریس د ګوند د نوماندۍ لپاره د استازو پر رای ترلاسه کړې. د امریکا ډیموکراټ ګوند د ملي کمیټې رئیس جیمی هیرسون وایي د امریکا د ولسمشر مرستیالې کمیلا هیرس دغه هیواد راتلونکو ټاکنو ته د نوماندۍ لپاره د استازو کاپي رای ترلاسه کړي دي. د اسوسییټ پریس ته راپور له مخې که څه هم د انلاین رایې اچونې بهیر به تر راتلونکې دوشنبې دوام ولري، خو هیرس په پوره رایو په ترلاسه کولو سره خپله نوماندي ولمنځله.